د ملي دفاع وزارت ویان وایي د هېواد د حریم ساتنه او د ولس امنیت خوندي کول یې شرعي او ملي مسؤلیت دی او د وروستیو هوایي بریدونو په تړاو به مناسب او حساب شوی غبرګون وښیي. د خوارزمي په وینا پر ملکي اهداف او دیني مرکزونو بریدونه د یاد هېواد د پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامیو څرګند ثبوت دی او دا ډول اقدامات به هېڅکله د هغوی کورنیو ستونزې او ناکامۍ پټې نه کړي. د تیرو تجاوزونو په دوام یو ځل بیا پاکستاني پوځي رژیم د افغانستان ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په څو ملکي سیمو یوې دیني مدرسې او ګڼو ملکي کورونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شول. ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکاره نقض او جنایت په کلکو ټکو غندي او دا عمل د نړیوالو قوانینو، ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي جواب خبرداری ورکوي انشاءالله. پر ملکي اهداف او دینی مراکزو بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت دی او دغه ډول تکراري تیري به هیڅکله د دوی داخلي ناکامۍ پټې نه کړي. د ښاغلي خوارزمي په وینا چې د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې په بریدونو کې د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو پر ملکي اهدافو هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شوي. د نوموړي په خبره دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب د اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بلل شوې. د ملي دفاع وزارت ویان ټینګار کړی چې دا ډول کړنې نه یوازې د منلو وړ نه دي بلکې د سیمې د ثبات او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ ګڼل کیږي. وزارت دفاع ملی حفاظت از حریم کشور و تأمین امنیت مردم را مسئولیت شرعی و ملی خود دانسته و در زمان مناسب از پاسخ مناسب و سنجیده هشدار می‌دهد ان شاء الله تعالی. حملات بر اهداف ملکی و مراکز دینی ثبوت آشکار ناکامی استخباراتی و امنیتی اردوی پاکستان است. چنین تجاوزات تکراری هرگز نخواهد توانست ناکامی‌های داخلی آنان را پنهان سازد. د دې مخکې د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان پوځي رژیم وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي و چې د پاکستان پوځي مشران هڅه کوي په خپل هیواد کې امنیتي کمزورۍ د ورته جنایتونو په ترسره کولو جبران کړي. نوموړي ویلي د تېرې شپې په بمباریو کې ملکي وګړي په نښه شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان شهیدان او ټپیان شوي. پاکستاني خاصې نظامي حلقې یو ځل بیا په افغان خاوره تجاوز وکړ. تېره شپه په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې زموږ ملکي هیوادوال بمبار کړل. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لسګونه کسان شهیدان او ټپیان کړي. پاکستاني جنرالان په خپل هیواد کې امنیتي کمزورۍ په همداسې جنایتونو جبرانوي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان وایي چې په بې سودي ولسوالۍ کې یو ملکي کور موخه ګرځېدلی چې له امله یې د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکي وګړي شهیدان شوي. تېره شپه شاوخوا 12 بجې د پاکستاني جیټ الوتکو له لوري په خوږیاڼیو، بېسوده او غنیخیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې بمباري ترسره شوې ده چې د دې بمبارۍ اکثره قربانیان ماشومان دي او ماشومان په شهادت رسېدلي دي. د بېسوده ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کورنۍ 23 کسان ټول تر خاورو لاندې وو چې امنیتي ځواکونو 15 کسان راویستل او هغه شدید ټپیان وو د درملنې لپاره روغتون ته لیږدولي او نور ټول په مکمله توګه په شهادت رسېدلي دي او تر خاورو لاندې وو او د راایستلو هڅې اوس هم د یو څو کسانو اوس هم جسدونه د خاورې د ورک دي چې هڅې روان تر څو پیدا سي. او په غنیخیل ولسوالۍ کې فقط یو کور ویجاړ شوی ده او ځاني تلفات هلته نشته او خوږیاڼي ولسوالۍ کې بیا هم یو کور باندې بمباري ترسره شوې چې یو کس زخمي شوی ده او امنیتي ځواکونو هغه روغتون ته لیږدولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت ویلي د افغانستان په 7 سیمو کې هوایي بریدونه کړي او زیاتوي چې دا د اسلام آباد، باجوړ او بڼو د پیښو ځواب دی. ویل کېږي چې د بېسود ولسوالۍ د ګردکاس په کلي کې پر یو استوګنځي د برید له کبله د یوې کورنۍ لږ تر لږه 18 کسان شهیدان شوي چې یوازې 12 ماشومان دي او یو تن ټپي دی.